السلام علیکم کتونکو زیم امین افریدي پښتو ټیم سره ګرانو کتونکو ټولو مسلمانانو ته چې په کوم ملک کې وي په کوم ځای کې وي او د چا اختر وي هغوی ته زموږ د ټیم د طرفه زموږ د طرفه ډېر ډېر اختر مبارک شه. دلته کې داسې ده چې په زموږ په قبایلي علاقو کې هر ځای کې اختر نه دی، لکه زه خپل ځان درته ښیم زما روژه ده او اختر نه دی، نو زما سره چم ګاونډ کې هم اختر دی او بیا هغه سیټ ته چې بل کوم کلی راځي علاقه راځي هغې کې اختر نه دی، نو د اختر چې کوم هغه خوند و کوم رنګ و هغه پیکا دی. لکه مخکې به هم اختر دا شانتې کېدلې، خو دا ځلې بیا هم ډېر زیات پکې فرق راغلی دی چې په یو کلي کې دی او بل کلي کې نه دی، نو سړی چې په کوم ملک کې په کوم هېواد کې اوسېږي د هغه سره هغه اختر لمانځي. خو د بده مرغه زموږ هم علما کرام چې دي هغه په یو پلیټفارم نه دي، د دې وجې نه د اختر چې کومه خوشحالي ده هغه نیمګړې پاتې شوې ده. که روژه وګورئ که اختر وګورئ که داسې نور څه ایونټ اسلامي، نو د دې دپاره د علما کرام په یو پلیټفارم را جوړېدل او اتفاق کول دا ډېر ضروري دي. نو دا د اختر خوشحالي چې کومې وي دا به هم دا شانتې مانند نه کېږي، دا به نیمګړې وي، ځکه چې اوس که زه خپل ترور کره ځم ماما کره ځم نو هلته به اختر وي او چا کره به نه وي، او زما کره نه وي هغه راشي نو هم د هغه اختر خوند خراب شي. نو دا مې ریکویسټ دی چې لږ ځان انفارم کوئ او خاص طور پر علما کرام ته پکار دي چې د هغه په یو پلیټفارم شي او دغه شانتې د اختر دا خوندونه رنګونه ټول په یو ځای لمانځي. ډېره مننه. السلام علیکم.